د المر ترنځه ولې نیسي او د هغه ورځې احکام څه دي؟ عزتمنو، اول چې محکمه موسمیات کم اعلان کوي دا څه د غیبو خبرې نه دي چې خلک دا ګمان وکړي چې دا نو اوس دوی پټې ویني یا څنګه. الله جل جلاله د فلکیاتو یو نظام جوړ کړی دی. دا په اسمان کې چې کومې سیارې دي، کومې ستارې دي، دا په څومره وخت کې سفر کوي، څومره وخت کې دلته تیریږي، څومره وخت کې هلته تیریږي. دا یو پوره نظام شمسي دی. لکه څنګه چې اوس انسانانو یو نظام جوړ کړی دی د جازانو موټرانو پر ایرپورټ باندې جاز پورته سي، اعلان وسي چې په 1 غنټه کې به یا په 2 غنټې کې به موږ جدې ته رسیږو، یا به ریاض ته رسیږو، یا به دوبۍ ته رسیږو، یا به بل شهر ته رسیږو. نو هغه په هغه غنټه کې ورسیږي. نو دا یو آلات دي. په آلاتو یو شی معلومول په شریعت کې منع نه دي، او بلکې هغه د منلو وړ هم دی. خو پاتې سو دغه جاز کله نه ورسیږي، رایله سي یا یو موټر نه راورسیږي، وزن لږي، سپیډ کم سي، دا د مخلوق یو نظام دی، هغه ناقصه کېدلی سي. لیکن د الله جل جلاله نظام شمسي په هغه کې نقص، په هغه کې ځنډوال، په هغه کې څه بل مشکل نه راځي. نو د دې د اعلان کول چې یوه سیاره د بلې سیارې سره تیریږي، نو د المر رڼا پټیږي، نو دې ته المر ترنځه ونیوله. نو په دې کې خبرې کول یا دا اعلان کول یا دا چاته ویل د شریعت په رڼا کې څه ستونزه او مشکل نه لري. پاتې سو دا چې المر ترنځه ولې نیسي. دا زموږ په سیمه کې دا مشوره وي چې دا د خلکو د ګناهونو د وجې څه دا ناجوړه سي یا بد عملي وي یا بله دا خبره وي. دا خبرې څه حقیقت نه لري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په هغه ورځ باندې المر ترنځ ونیوي په کومه ورځ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی حضرت ابراهیم وفات شو. حدیث دی: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. رواه البخاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کله المر ترنځ ونیوي، هغه ورځ وله په کومه ورځ چې د نبی علیه الصلاة والسلام زوی ابراهیم وفات شو. نو ځینې خلکو دا وویله چې دغه المر چې ترنځ ونیوي دا د ابراهیم د وفات د وجې څخه ونیوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نفي وکړله او دا وویله چې المر یا سپوږمۍ چې ترنځ نسي هغه د چا د مرګ یا د ژوند د وجې څخه نه وي. بس چې کله تی ولیدل چې المر یا سپوږمۍ ترنځ ونیوله، بس لمونځ کوئ، دعاګانې غواړي. نو دا د یو چا د وجې څخه المر سپوږمۍ ترنځ نه نیسي، بلکې دا د الله د نقش څخه یو نقشه ده، یو نشانې ده چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته دا ورښیي چې دغه المر د عبادت لایق نه دی، بلکې دا د الله جل جلاله د حکم پابند نه دی. که چیرې الله وغواړي د دې رڼا ور ختمولی سي، د دې رڼا ور پټولی سي. نو په دغه وخت کې موږ ته د عجزۍ کولو حکم دی چې هسې نه خدا ناخسته الله جل جلاله د المرګ سره سواخ، دا رڼا را سواخ. ټوله ورځ په د المر څومره کارونه کېږي، کولرام په لګي، بیټري په چارجي، UPC په لګېږي، شمسي اوبه په راکاش، هېڅ بیل یې نشته. لیکن د حکومت د 1 غنټې د بجلۍ بیل څوک نشي ورکولی. نو دا د الله جل جلاله څومره غټ نعمت دی. دا یو لږ ګړی پټېدل د الله د نعمت څخه محرومي ده. نو ځکه په دغه وخت کې الله جل جلاله ته متوجه کېدل پکار دي. په دغه ورځ خیرات کول، صدقه کول، تلاوت کول، دعاګانې کول، په خاصه توګه چې کم لمونځ مسنونه دي هغه لمونځ کول. ګوره دا کله کله دا موقع راسي، داسې واقعات چې کله کله راځي د هغه مسنون عمل پرېښول نه دي پکار، باید هر څوک یې وکړي. اول خو ښه طریقه دا ده چې اعلان وسي، په مسجد کې را جمع سي، په یو عیدګاه کې را جمع سي، دغه 2 رکعاته لمونځ په جماعت سره وکړي، قرات یې په زوره ووایي او قرات یې اوږد کړي، او بیا دغه څه وروسته در هغه وخته په دعاګانو کې وي تر څو چې دغه المر برته خپله رڼا مکمله ښکاره کوي. زنانې په کورونو کې نفلونه شروع کړي، عبادتونه شروع کړي، تلاوتونه شروع کړي. کم څوک جومات ته نسي ورتللی، په کور کې دې لمونځ شروع کړي، نفل دې شروع کړي. کم څوک د دوکانه نسي وتلی، په دوکان کې دې دعاګانې او تلاوت شروع کړي. په دغه وخت کې دې کاروبار پرېږدي، د الله جل جلاله و طرف ته دې متوجه سي. ځینې داسې خبرې مشهوره دي چې دا
چې کومه ښځه عیالداره وي هغه دې نه راوځي او داسې او داسې. دا د طب سره تعلق لري. که واقعي طب ډاکټري لیول سره دا ویل کېږي چې دا تاوان لري نو بیا دې هغه زنانه نه راوځي. خو شریعت کې دا څه اصل نه لري. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.